سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او بیا د صدر صاحب په اجازه غزل نه مخکې دوه مختصر جملې نظمونه دي. د اولني نظم نامه ده ګرځند دی. د سمندر په منځنۍ حصه کې د سمندر په منځنۍ حصه کې هاغه سرکش او خونړی ګرځند دی چې بې لاسو بې پښو کښتۍ لکه نوړی تر ستونې تېره نه کړه اوس لکه مري له لوږې سپین سپین ځګونه یې له خولې راوځي. د بل نظم دی دانش صاحب د دې نامه ده پوښتنه. سګرټ یاره ولې چوټي څه خو وایه کنه سګرټ یاره ولې چوپې څه خو وایه کنه مخ دې نیولې اندېښنه غونډه یې ده سترګې دې خښې د خلا په پلنه غېږه کېږي زړه زړه کې وایي تنفس کړمه دا یخه هوا شونډې دې اور واخلي بس او اسویلي دې په لوګو بدل شي. دا غزل درسره شریکوم مشرانو په اجازه چې درومې اوښکې به مې سترګو کې غړېږي اورې چې درومې اوښکې به مې سترګو کې غړېږي اورې ګورو ورېځو کې د څاڅکي زرغونېږي اورې چې درومې اوښکې به مې سترګو کې غړېږي اورې ګورو ورېځو کې د څاڅکي زرغونېږي اورې او له خپلو ستړیو اندامونو ستوماني وباسي له خپلو ستړیو اندامونو ستوماني وباسي څانګې چې یخو هواګانو کې غځېږي اورې له خپلو ستړو اندامونو ستوماني وباسي څانګې چې یخو هواګانو کې غځېږي اورې او د ویرونکې زلزلې د پښو ښکالو د ضرور د ویرونکې زلزلې د پښو ښکالو د ضرور د ځمکې زړه ته خو دې پام دی چې درزېږي اورې د ویرونکې زلزلې د پښو ښکالو د ضرور د ځمکې زړه ته خو دې پام دی چې درزېږي اورې او یا د ګړۍ ستنې که غوږ شي یو پوښتنه کوم یا د ګړۍ ستنې که غوږ شي یو پوښتنه کوم ته چې څرخېږې آیا سر دې نه ګرځېږي اورې یا د ګړۍ ستنې که غوږ شي یو پوښتنه کوم ته چې څرخېږې آیا سر دې نه ګرځېږي اورې او کرښې راکاږم نن د خپل سیوري ډنچه جوړوم کرښې راکاږم نن د خپل سیوري ډنچه جوړوم د مازدیګر نوره چې څنګه به ښکارېږي اورې کرښې راکاږم نن د خپل سیوري ډنچه جوړوم د مازدیګر نوره څنګه به ښکارېږي اورې ماضي یو شپه ده نه رښتیا یو بېتعبیره خوب دی ماضي یو شپه ده نه رښتیا یو بېتعبیره خوب دی او حال یو ورځ ده تر نظر مې هر څه کېږي اورې ماضي یو شپه ده نه رښتیا یو بېتعبیره خوب دی او حال یو ورځ ده تر نظر مې هر څه کېږي اورې لکه خسړې وهمې په علت نه یم خبر لکه خسړې وهمې په علت نه یم خبر ای ژوند مې څه خو یو ګرداب دی چې تاویږي